ورته په غاړه کلاشینکوف کا او په لښتي ټوپ کا او بیا راټوپ کا پورې شکان اوس د ګودر خبره نه اوري او دا دنیا د ماړو ځای د غریب روح دی دلته هېڅوک د نهار خبره نه اوري د ګاډي سره یې زره ده خو ګاډی چې وانلې مالک نه پکې ډېرې کلینډر ته پاتې کېږي عمر مو څومره دی او په څه وجه دومره چابک دی؟ عمر مې یو کم شپېته دی. ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت راباندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه دومره خوشحالي ولګي ګرانې زه به د چړو په څوکو درشم زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانې زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما په خوله کوي څومره مزه کړي کله کله درنه ځکه مرور شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ستاسو ورور اکرم علي نادان در سره یم د خوږې او ادب پاله مینهناکې خاورې ثوابۍ نه. امید ساتم چې تاسو به ښه یئ. دغه پروګرام را سره تاسو وخت تر وخته ګورئ یادګار ملاقات او را سره نن داسې یو شخصیت ناست دی پښتو ژبې دپاره چې د دوی کم خدمت دی د هغې نه خبر دی خو بیا هم لنډ تپوسونه به ترې کوو او بیا به پروګرام مخ په وړاندې بوځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام اکرم علي نادان صاحب په خیرالۍ هرکلی راته وایم ډېره زیاته مننه کوم ښاد او آباد راته اوسئ بیا بیا راشئ خوشحاله شئ. د ټولو اول خو درته خپل په پروګرام یادګار ملاقات کې هرکلی کوم. ډېره زیاته مننه. ژبې خدمت په وجه نن سبا ډېر بې انتهایي خلک لګیا دي خو د خپل مفاد لپاره تر دې دمه پورې ستاسو د خبرو انداز که مونږ وګورو ورځې شپې تاسو څومره محنت کوئ نو تاسو بې لالچه مینه د پښتو ژبې سره کوئ دا څه وجه ده؟ بس ما ته ډېر خلک وایي نادان صاحب وایي تا پښتو له ډېر خدمت وکړو خو زما پښتو چې ما له څه راکړي دي زه به پښتو له څه ورکړم ما څخه څه دي پښتو ما له ډېر څه راکړي نن که ته د سوات نه راغلی نو دا پښتو ده یا که یو سړی په ما لاس واچوي ما سره عکس وباسي ته یقین وکړه زه که ډاکټر ته مخامخ شم نو که په مخ مې ونه پېژني نو چې خبرې وکړم نو ما ته وایي یاره تا اندجیت صاحب دی دغسې که زه جج ته مخامخ شوی یم او که زه تاڼې ته تللی یم او که زه هسپتال ته تللی یم او که دلته د ژوند هر ډګر باندې چې چېرته تللی یم نو چا پېژندلی یم بې نمبره زر ارزان په لږو پیسو هسې د یار دوست زما هغه کار یې راله کړی دی نو دا د دې ژبې برکت دی ما د دې ژبې ډېر څه راکړي دي او یقین وکړه زه تاسو ته هم وایم او د خپل ستا دې کتونکو ته هم وایم چې دې ژبې سره مینه کوئ که نه نو دا ژبه به لکه د نور په دې ټوله دنیا کې وځلئ وبه دې پړه کوي دومره عزت به درله درکړي چې ته به سوچ نه شي کولی چې زه څومره محترم کړي زه خو هېڅ بېته محترم یم زه سیم زه خو تاسو دې ځای وینئ زموږ خو دغه غریب خانه ده فقیر یم خو چې څوک مینه لري نو هغوی د ژبې سره چې مینه لري نو هغوی به ما سره مینه لري دا د ما باور دی او تنظرې پکې بیا ځان نه دی یو څو خبرې وکړي دی تنګ دي دی وایي چې تاسو خبرې کوئ زه به هم کوم ښه دي د تنظرې سره د مینه محبت تاسو سره څومره مودې نه دی؟ یاره تنظرې خو د ما ډېرې زمانې نه خوښ دی او تنظرې راته ښایي د دې تنظرې سره څومره موده کېږي؟ د 15 کاله 15 کاله د 15 کاله اوس بوډا دی اوس بوډا دی اوس د نو بل بچي غم کوم وفادار دی که نه دی؟ تنظرې هر یو وفادار مرغۍ هر یو وفاداره ده ګوره د انسان نه علاوه که ته ځناور سره که ته مرغۍ سره چې ته څومره مینه کوې د هغې په ډبل مینه به سره کوي بغیر د انسان نه انسان به د خپل لالچ دپاره مینه کوي څه ته به اسره وي په څه تمه به وي نو مینه به کوي خو لکه مرغۍ نه دي دا څیزونه زه یقین وکړه چې زه کور ته لړ شم نو هم دله څه ورکوم او که کور نه راولم دله څه راغلم دله خامخا د لاس کې سر اړم ورکوم بله او دې ما ته په تمه چې دی به څه وخت راځي مازدیګر یې راوباسم دې زه ورسره لږ مشغول شم دې لږ مشغول شي څوک راشي ویډیو جوړه کړي او بس زه خو داسې خاصه غونډه کې یم او ګزاري راسره کوئ نادان صاحب بس تاسو یقینا ستاسو هر لفظ چې دی ضروري نه ده چې موږ شعرونه واورو ستاسو په هر لفظ کې لوی عبرت دی لوی زده کړې کې مونږ کوو خو بیا هم چې څه مو په زړه یې هغه راته په خوله راولئ چې موجوده وخت کې ښایسته ښایسته شعرونه راته ووایئ هایکوګانې راته ووایئ چې واورېدل زه خو به درته شعرونه ووایم لومبی به درته یو هایکو ووایم
په دې کې هیڅ چا نه ګیله نه کوم که خپله چرګه مې کافره نه وه نو بل کره بیا هغه یې نه اچوله او یو ټپۍ ده به راته ووایم چې ورشه راویښې لږ د خوب کا راویښې لږ د خوب کا په خېټه موړې په نرتوب کا ورته په غاړه کلاشنکوب کا او په لښتي ټوپ کا او بیا راټوپ کا چې د پرتوګ او پښتون پته ولګي نه د پکي سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم ټول رېږدېدمه په یو بوټ کې د جهان بجلي وه دې کې ناڅاپه مې چاخوا کې ووی لاړه بجلي د مرګه بچ شوم شکر دی د پاکستان بجلي وه غزل به راته ووایم زما زړه زما د سر خبره نه اوري ماشومان د سر خبره نه اوري زما زړه زما د سر خبره نه اوري ماشومان د چا اکثر خبره نه اوري خلک مینې ټلویزیون باندې ګوري اشکان اوس د ګودر خبره نه اوري خلک مینې ټلویزیون باندې ګوري اشکان اوس د ګودر خبره نه اوري او دا دنیا د ماړو ځای د غریب روح دی دلته هېڅوک د نهر خبره نه اوري او زړه زما په دواړو غوږو باندې کوڼ شو باندې کوڼ شه دی ولاړ راته په ور خبره نه اوري خو محبت خو د زړګي ګټلو نوم دی ګنې څوک به د دلبر خبره نه اوري عمر ټول یې د ګلونو منځ کې تېر کړ اندلیب دی د ډنډر خبره نه اوري ښه ملګرو تاسو د دوی دغه خواږه لفظونه په خوږه لهجه کې او په یادګار مازدیګر او یادګار ملاقات کې واورېدو کوشش به کوم چې وخت رانه هم ختمیږي ماښام کېږي او یقینا چې یوه خبره د بلې نه خوندوره او مفیده ده نور را سره هم د پښتون ولس لپاره چې په خپلو کې مینه محبت سیوا شي دا طرفګنۍ ختمې شي د تره زوی دی ماما زوی دی ترور زوی دی ټول د یو بل نه وخت تر وخته جدا کېږي د دې د یووالي لپاره به موږ له څه کول پکار دي هوښیار د هېچا کار کې کار نه ساتي هوښیار د هېچا کار کې کار نه ساتي او بې ځایه ناستې نه کړي لار نه ساتي او څلور پنځه بچي په ناز لویوي خو څلور پنځه بچي او پلار نه ساتي هوښیار د هېچا کار کې کار نه ساتي بې ځایه ناستې نه کړي لار نه ساتي څلور پنځه بچي په ناز لویوي خو څلور پنځه بچي یو پلار نه ساتي او څلور شعره د نور وم چې په مشر او کشر نه ده خو بس نر ته پاتې کېږي په مشر کشر نه ده خو بس نر ته پاتې کېږي او مور پلار چې پاتې کېږي بختور ته پاتې کېږي په مشر کشر نه ده خو بس نر ته پاتې کېږي مور پلار چې پاتې کېږي بختور ته پاتې کېږي او د ګاډي سره یې زره ده خو ګاډی ته وانه دی مالک نه پکې ډېرې کلنډر ته پاتې کېږي د ګاډي سره یې زره ده خو ګاډی ته وانه لې مالک نه پکې ډېرې کلنډر ته پاتې کېږي او نه پلار کره ځایېږي او نه د تره کره ځایېږي رونداره چې شي کونډه نو لیور ته پاتې کېږي او د خان کاکا دې مشر دوی ته وګوره کم خار دی خاني چې پاتې کېږي نو دې خار ته پاتې تاسو یو جهان مننه کوم او تا وایي چې څنګه نو موږ دلته که تا رور سره څه احسان وکړو خو دې ته مه وایه هغه مه خبرو چې ما دې رور له یاره د څه کار و زه جړم هغه مې وله وکړو یا د ده څه مسله وه هغې کې ورسره شریک شوم یا دته پیسې په کار وي ستا رور دې پیسې دې وله ورکړي چې وشي ورسره ضربې کړي اوږه ونه ټوي نو ستا رور دې راغټ وي که ښځه دې خبر کړه نو مسلې درته جوړوي هغه دا مسله جوړوي چې هغه بیا هر وخت دلته خبره کوي هغه به د هغه ښځې ته وایي تا ته به وایي هغه ته به په څه وزن دا خبره رسوي چې یاره هغه بل چا ته به وایي ته چې ورور سره احسان وکړي نو ښځه مه خبرو یو خبره دا شوه ښځه مه خبروه بله خبره دا ده نادان صاحب چې اکثر میندې خپلې وړونه کوي زه دا نه وایم ماما هم پلار دی او تره هم پلار دی
خو دا تره چې دی نو دا د پلار ورور دی دې تا سره د ده ستا په منځ کې 4 انچی دیوال دی د ده ستاسو مقبره یوه ده د سره ستا جومات یو دی د سره ستا حجره یو ده د سره ستا غم خادي که ستا ترور کره څه غم خادي وي دی به ومي ته به ومي د اختر پر دغسې یو جومات کې به موس کې نو د ده نه د خلاصې نشته ماما به یا د بل کلي یا به د بلې محلې د بل چم وي د بل لوري وي خو میندې خپل ورونه ښایي میندې ستا ورور نه ښایي ورته هغوی ورته خپل ورور ښایي نو په دې وجه باندې دغه مینې لږې کمې شوي دي بل زما اکثر خلک دلته تربور د کاکا زوی دی دا یې نوم دی پښتنو ته چې د تربور نوم وایي لکه د دشمن نوم چې دی ورته اورخ دی خو دا د نوم دی ګوره ټوله دنیا وایي دا زما کزن دی دا زما چاچا آزاد بای دی اوس پښتون ته چې دی وایي دا تربور دی تربور وایي د تره زوی ته ترلی مؤنث دی ترله وایي د تره لور ته په پښتو کې ورته ترله وایي ترله او تربور دا د تره لور او د تره زوی دی د دی نه په هېڅ قسم خلاصې نشته دی تربور چې کله تا ته مسله راله په تا چې لاس اوچت کړه ستا د بېعزتۍ کوشش چا وکړو که رده لګي او که نه لګي نو دی به ټوپک هم راځي دی به شهادت هم کوي دی به ودرېږي په مخامخ په تا نه ودرېږي په ډاګه به ودرېږي د ده ستا بلډ ګروپ یو دی ستا پلار او د ده پلار سګرونه دي نو خپلو تربورانو سره خپلو وروڼو سره ډېرې مینې وکړي د ده نه په مینه خلاصېږي خیر دی دا ځینې خبرې وي پکې داسې چې ځینې وخت کې چې ته ښه کېږي یا تا خلک صفتونه کوي نو په ده به نه ځایېږي دا فطرت دی فطرتن دي دا خبرې خو چې کله تا ته څه مسله راله نو صرف دی به ودرېږي د کاکا زامنو سره ډېرې مینې وکوي د کاکا دی ورور دی او ځئ ورکره په میاشت کې یو ځل په 20 د پس خامخا ځئ کاکا زامنو کره او هغوی سره مینې کوئ خپلو تندارو له ځئ د تره ښځو له خپلو ترونو له ځئ خپلو باباګانو سره مینې کوئ ډېره مننه کوم ستاسو جي دا راته ووایه اخري ته پوښتنه کومه چې ماشاءالله دومره ځوان ګرځې چابک ګرځې د ورځې هم د شپې هم په غم کې هم په ښادۍ کې هم ستاسو د کامیابۍ راز څه دی چې تاسو په دومره عمر کې ماشاءالله په پښتنو کې داسې یو هستي ما نه دی لیدلی چې ستاسو په شانتې چابک ګرځي عمر مو څومره دی او په څه وجه دومره چابک ګرځي عمر مې یو کم شپېته دی د 20 هغې ته یو کال پاتې دی چې د شپېتو شي نو وایي د 20 شي یو کم شپېته دی او بس یاره ما ډېره مسافري کړې ده دلته هم ډېرې زمیندارۍ کړي دي ګران سخت کارونه هم کړي دي او ګرځم اوس هېڅ نه کوم اوس ښکلی ژوند دی ډېر په اسانه الله رزق راکوي شکر دی لاک شکر دی زه ډېر مطمئن یم او ډېر ملګري راشي د لرې نه راشي او مشغول یم غمونو له زوخادو له دغه غم خدای ته پروت بس تاسو د مینې یو جهان مننه او خوشحاله په دې یم چې د راتلو نه مخکې مې رابطه کړې او د زړه ارمان مې پوره شو خو بیا هم دغه 2 شعرونه تاسو ته ډالۍ او امید ساتم چې قبول به یې کوئ چې ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت راباندې ولګي ښکاري چې ځواني لاړه بوډا شومه نرم خوراک سخت راباندې ولګي او ځان باندې چې ډېره خواري وکړمه ولی شم خو وخت راباندې ولګي دا مې تاسو ته په دې وجه ووایي چې ورځ ته ورځ ماشاءالله په تاسو کې ښایست سیوا کېږي د پښتو د ژبې د خدمت په وجه سپینې ګیرې زما یې کوټه روپۍ کړه سپینې ګیرې زما یې کوټه روپۍ کړه اوس یې نه کړه لږ ښکلي په سودا کې الله دې خیر وکړي او ستاسو ډېره مننه کوم په اخره کې دته هم یو څو وازونه وکړه که نه دغه د نادان صاحب دې مینهوالو ته اجازه اخلمه ملاویږو به د بل پروګرام سره او د داسې ښایسته شخصیاتو سره شعرونه دي چې ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې په خیالونو مارغان منیسه هوا کې ستا اختیار به همیشه نه وي دنیا کې په خیالونو مارغان منیسه هوا کې ځان فقیر کړه چې هر څوک ته خواله راشي ځان فقیر کړه چې هر څوک ته خواله راشي مغرور کله یادوي څوک په دعا کې
ډېره مننه د لوی الله په امان. ډېره مننه